الماس د شتمنۍ او ښکلا او همدارنګه د ځواک نښه ګڼل کیږي. الماس په حقیقت کې د ډبرو، سکرو او تور کاربن ترکیب دی چې د ځمکې په داخلي برخه کې رامنځته شوی. الماس میلیونونه کاله پخوا د ځمکې په داخلي برخه کې په سلګونه کیلومتره ژوره کې رامنځته شوی دی. د ځمکې شدید فشار او د حرارت لوړه درجه د کاربن اتوم ته د کلک کرسټال بڼه ورکوي او په دې توګه خام الماس تولیدېږي. کله چې آتش فشانونه راوځي په ناڅاپي توګه خام الماس د ځمکې سطحې ته رسیږي. له همدې امله په الماس پسې په آتش فشاني ډبرو کې لټه کیږي او موندل کیږي. الماس د نورو جواهراتو په څیر دی، مګر دا یو نادره معدني تیږه ده چې رنګ، پاکي، مضبوطوالی او قوت یې له نورو څخه جلا کوي. هر ډول قیمتي الماس د ځانګړي کیمیاوي ترکیب پر بنسټ ولاړ دی. د الماس د تراشلو پروسه او رنګ یې هغه ډیر ځانګړی کوي. هر څومره چې الماس کامیاب وي هغومره یې ارزښت لوړ وي. د الماس ارزښت د هغه د روڼتیا، رنګ، تراشل یا پرې کول او قرات په واسطه ټاکل کیږي. د الماس وزن په قرات اندازه کیږي. په پخوانیو وختونو کې د خرب په نوم د یوې ونې د وچو پوډرو د یو تخم وزن 1 قرات و. د دې مدیترانې تل زرغون ونې تخمونه د وزن د واحد په توګه کارول شوي. د دې ونې د تخمونو ترکیب تقریبا یو شان دی او وزن یې 200 میلی ګرامه دی، یعنی 1 قرات د 0.2 ګرامه سره برابر دی. روسیه، بوتسوانا، کانګو، استرالیا او کاناډا د الماسو د لوړ تولیدونکو هیوادونو په ډله کې دي. د الماسو ناقانونه تجارت هم کیږي. په ساده ډول خوني الماس هغه الماس دی چې د افریقا له جګړه ځپلو سیمو څخه قاچاق کیږي او د یاغي ډلو لخوا د خپلو سازمانونو د چلولو لپاره کارول کیږي. د کمبرلي محکمې د 2003 کال پریکړې د دغه ډول الماسو نړیوال تجارت منع کړ. د هر الماس قانوني حیثیت د اصلي شرکت سند لخوا ثابت شوی. الماس هم ساینس ته خورا په زړه پورې دی ځکه چې دا په نړۍ کې تر ټولو سخت توکی دی. الماس په اساني سره مرمر یا ګرانیټ پرې کوي. له همدې امله دوی په مشقونو یا پرې کولو ماشینونو کې کارول کیږي. د مثال په توګه د هیر یا ډریل په طب کې هم کارول کیږي. اصلي الماس د دې هدف د کارولو لپاره خورا ګران دي، نو په صنعتي توګه تولید شوي مصنوعي الماس کارول کیږي. په دې وروستیو کې د جرمني د فریبروک ښار ساینسپوهانو یو داسې طریقه اختراع کړې ده چې له مخې مصنوعي الماس په لوی مقدار او لنډ وخت کې تولیدولی شي. په هر حال د دې الماسو د تولیدولو موخه د ګاڼو پر ځای د صنعتي اړتیاو پوره کول دي. په 2018 کال کې ساینسپوهانو په لومړي ځل په تجربوي ډول ثابته کړه چې پر نیپتون باندې الماس اوري. نیپتون زموږ په لمریز نظام کې د لمر څخه 8مه او تر ټولو لرې سیاره ده. د ساینسپوهانو په وینا د هغې جامده سطحه یخ پوښلې ده. دغه کیهاني یخ هایدروجن، کاربن، اوبو او امونیا څخه جوړ دی.